رویات ساتی یو گناہ کولی دو گناہ نبات پیمانہ کی دلی دو گناہ نبات اللہ تجلل دی نو اللہ رب العالمین دی بندہ متعلق ہوئی وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ یاد ساتی گناہ نبات چکم انسان اللہ تا پجڑا شو کم انسان نہ گناہ اوشلا دو گناہ نبات اللہ تا پسجدہ باندی پریوتلو اللہ رب العالمین تی دخپلی یری او زرد درد نئی اخکتوئی کی نو اللہ وی دی انسان تا یو جنت نور کوما دو گناہ نبات او دو توبی سر جڑا راتلو سرا دی انسان تا با اس دو جنت ورکوما یو جنت باندی اللہ وی نا دو ورکوما تو ما سر جوڑا اکرنو یاد ساتی گناہ نبات پیمانتیا بہتر عمل دے گناہ نبات توبہ بہتر عمل دے گناہ نبات گناہ تا گناہ نوال یاد ساتی دا تبعیدہ انسان کفر ترسیگی عزیزانو دی وجنا کلا کلستاسی زمیداران ہوئی د مولی په پاڼه باندې کافر کیږي او د مولی په خوراک نه کافر کیږي دا شیخان به یو بل ته ګوري هلکه دا څه وایي اصل خو مولی ده نو په مولی خوړلو نه کافر کیږي او د مولی په پاڼه باندې کافر کیږي دا ملا صاحب خو لیونی دا تاسو دې بوډاګانو ویلو خبره هم صحیح ده ګورئ زما خو د سپین ږیرو خبره ډېره خوښې ده یو ځای کې ما خبره کوله ما ته د مولوي صاحب ته چې چېرته هم کښېنې پلان کې سپین ږیری عالم و هغې سره کښېناستم او پلان کې نو سپین ږیري خو سپین ږیري الحمدلله دا خو موږ ته شی پاتې شو چې اچار هم ترې جوړ کړو دا خو موږ له خبره پاتې شو درد د عمر دردو عمر رضی اللہ عنہ دردو صحابہ شکایت کی امیر المؤمنین لے گیم پلان کئی قریتا دا اسنو کمبتے عمر رضی اللہ عنہ مبارک ہوئی دو رکعت منزو کئی اللہ بستا سے انتظام ہوگی کہ خدا ابن موسیٰ علیہ السلام تا او داغ ملگرو تا پا دریاب کے لاری ورکئی نو که د موسی علیہ السلام صحابه او ملګرو ته الله لارې ورکړي موږ هم غلامان د جناب محمد رسول الله یو موږ له به لارې راکوي سمندر موږ له به زمریان تابع کوي خو وجه داسې نه وه زمریان ورته ولې تابع شو ما په هغې جمعه باندې خبره کړې ما ویل زما ما د خپل جامې وشمارلې دا زما جامې دي کور کې به څومره چې به زما په خبره څه عمل زه په یو واسکټ باندې 4,000 روپۍ ما له چا واسکټ جوړ کړی ول په دې 4,000 روپۍ خرچه راغله زه ډېر خوشحاله وم هغه واغوستلو جلسه کې زم داسې قلقلې پکې کېدلم چې هو د 4,000 روپۍ واسکټ یې راته کړی دی عمر رضی الله عنه شام تلاړو دا درې ورځې کېږي زه صرف د دین دغه حصه ګورم چې صحابه زندگی څنګه وه ما خو دا ټول دغه طرف بیان کړی دا طرف باندې مونږ خبره وکړه دا بل طرف ما لږ وګورم چې دا څنګه حال دی عمر رضی الله عنه شام تلاړو چې شام تلاړو نو د شام لوی مالدارو خپلو کې داسې فیصله وکړه دول زبه بوزم روټی تا دول زبه بوزم روټی تا دول زبه بوزم ار یو خپلو کې اخر دی له خبر راغله چې قرآن دازي به وکړو موږ تاسو ورته قرآن دازي یا ورته خسنه وایو د قرباني غوښه به چې وشو مخکې زما والد صاحب هم چې قرباني کوله او کسانو کې به شریکو نو بیا به ماشومانو نو چې کله بیا هغه حصې به کېښودلې وه حصې موږ ته به ماشوم ته به ورته مخ واړوه دا د چا منگ بول دا پلان کی یہ بے دا سیزنو برابر کرو وہ دا سی ڈکی یا وہ اڈوکی یا شبل شبه برابر کرو الکا دا تقسیم بے اکڑل ورکی ٹھول بے ورکل اوالا معشوب دا واچوا اما معشوب بلگیو یو بیدل تا واچولو بل بیدل تا واچولو بل بیدل تا واچولو ار سڑی پلخ پلخ دیتا خسن ہے ہوئی خسن ہے
عزیزانو ملکانو مشرانو خسنه واچو یو پکې زما غونده کې اغم دا سر آگئی وی زم خسنه در کوما زم خسنه اچوما عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ را روان دے دی اخلاص سودا دا دمینی سودا دا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک تشریف فرماش خسڑی تقسیم شو چاول ما سر بوی یرکدا ټول خسڑی والی یو کس بیر آواچی چه دا چا سرا خسڑی دا چا پنمرا اوتو لاغب عمر فاروق دا ملمستے اور گئے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زما محترم ورنو دا دزر خبر در تکوما عمر رضی اللہ عنہ چراغ دا غرمی ما خام روٹی یوزے کرلا غرموی زروٹی خرمنا دا چاچی خسنے و اگا مایوشلو اگا خپشو زان سرا چیزو ما روٹی رد شلا ما خام چکل راغے عمر رضی اللہ عنہ تا اگا کسولار دے طول خلق ورطوی امیر المؤمنین خسن استاد سر راوت لے دے غرمت عامم پاتشو ما خام لاش عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ز تیار نہیں ما روٹی نخرما روٹی نخرما آغا سڑے زان سر پویر باندی ناستے وَيَا إِلَهُ الْعَالَمِينَ ما خو حرام مالا وڑے ندے ما خود شکوک و شبہات مال خود لے ندے زما کور کی اولاد ساروے امی علال کڑے دے کہ عمر زما روٹی انخری زبد ٹول قوم دوڑان دی بدنام شد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زرکی اللہ رحم واجوا یا اللہ کروٹی نخری خوچ ما سرکور تلال شی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زرکی اللہ من ماتا پیدا کا یا اللہ چی زما کور تلال شی خلق بغیبتو پہ غور راکے اے محمد یا نورے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دما خام نبات تیر اولگے دلا خلق یو بل سرا غوگن اوران دی کئے چھ عمر رضی اللہ عنہ بچا سرا دی سری سرا سکلا نڑو جن دی مال بخراب تو عمر خود روی سرے دے خام خاص سری سرش کراچی یو مفتی سے براغلے بینوری ٹاون اللہ دی عمر کے برکت واچے جمعی روزن ما منزن اوران دی منتا روٹیرا اوبا سا منگ راغلی صرف ملاقات دستا او جاس کی واپس روانیو صرف او صرف ملاقات مغرزو ستاز زیرتو شو نماد جمعی روزو نو زمان دا زنانا ما شمانی دا اللہ خوشحال کی سرد ستاز دا بچو دا جمعی پر دو قسمت عام برابر ہے ساگوی نور ترکاری ورسرے یا گو بیوی نور ترکاری ورسرے نما ترکاری نے دوڑ را اویسلے ورطا مکی خودلی نو چلومبئی نوڑی بساگو کی اوکلا نو سے بساگو لا اجر شو نو دا ساگو ترکاری مکمل اخرا و بید آگو تا دا سگلا و دا لوخے بکی طول سپاکو نو ما خیل دار آگے مال مفتی صاحب دا ساگ خوی نو جو بید تراؤڑم اچھا ما ہو سکل مال کا بکے نوا سوچ رہا گئے علماوی مفتی صاحب چواتون پواتو کے خلوی ولیو زکا چه سب بنور ٹون کی درس ورکینو دا بسوکوی کنا دا سام سڑے خونوی نو ما تا ہوئی چه زما دا زڑا کار دے کڑو مال سرنگا مفتی صاحب وی راز چلے چه ما تا مال کا خرد دو بر پیشر بیماری اور ترکاری کی مال کا نو نمازی کا پمینہ باندے اخوالا او بلوی پا عادت دا عمر باندے عملو کو طریقہ دا عمر داوا چڑم بھئی کما ترکاری کی روٹے خطا کرو ماغا بے خورنا دو خبری راتا اکرلی پردیم زما او ساتنا او دے راتا اخود جدا کار دے غلط دے یوی دویم لسی ضرورت دے دی علماء دا خبرنا بس اخلی دانا جب مولانا صاحبم کافر مولاو کافر خبر ہوگا لاڑو بس عمر ختم شو
نه 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 سوچ پکار دے. عمر رضی اللہ عنہ یو تو عام نہ دویم کی نوڑی نخ کا تکولا دغه سی صفت تے اللہ من کی پیدا کی. زابل اور استلم جلسے تا اللہ رب العزت تی مال اولاد کی برکت ہو اچھی دا غیرونو تل تلوم نو دوابا کے زمانگ دی مرگرو تو عام برابر کرل تناستے موجود دی الحمدللہ. جمعی پورز باندی دوی دا غیزن راغلی اللہ دی ورطا پا دوارا جہانا بدلی ور نصیب کی. نو مفتی سے جانان سے مبارکم ناستو نو ما پا بیان کی ول مالی یول اس قسمت عام اس منتا موجود پروتو یول اس قسمت عام شکر پہ منگ ندے استلے. عزیزانو دا اللہ پا نعمتن شکر اوباسی چې په یو دی اوستو الله به دو در کی په دوو دی اوستو درې به در کی په څلورو دی اوستو پنځه به در کی لیکن دا بخپل کمال نه غني چې څومره نعمتونه سیوا کیږي وای د خدای امتحان کې راغلم. نو عمر رضی اللہ عنہ تی درخواست کو یا امیر المؤمنین کلا نڑی منگ سرا تباو بربادی مانگ سوک برا سر موجود دین کی چا امیر المؤمنین تو عام پر خود لے دے تیر اولگی دلا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لاڑو سورتوئی اے دکور مالکا تولی خبری مستا امن لیو خبر بزمامنی ورتوئی دیر خلا وی چکل موتا روٹی خرو نستا مخیط چکم دیو لگی دلی اگا دیو با مڑاوی دیو بسوی مڑاوی دیتا سوچ کوئی یا امیر المؤمنین بالکل با دیو زمان مڑاوی دیو بلو منا ورطوئی دوئی خبر دادا چکل از تو عام تکینم نزب اخپل تو عام خورم چیز سکم ما سر بخبری نکے تب اخپل تو عام خوری زبتا سر خبری نکو وہ ڈھیرا خدا ہم اسانا خبر دیو بمڑکو او دوارا بکینو اس خبری بانکو. عمر رضی اللہ عنہ چلاڑو سے بروٹے اخوالل کین آستو اس اکس لگے دے نوڑی اوچتائی آو چکل کاسی تا اللہ سے راضی جو عمر رضی اللہ عنہ اللہ سے مبارک ورسر لگی بس خوشحال دے وزر روٹی کھولے شی دیو مرالا عمر سے لگے دے اخولی روٹی بے کھولے لی خو چکل آگا اللہ سے راخکتا کی تو عمر رضی اللہ سے مبارک ورسر لگی وزی تا سوچ کوئی خبر ختم شوا روٹی تو عام چکل آخری وقت شو نو دا کاسی نسلک تو عام عمر رضی اللہ عنہ مبارک زان سلا سکی اچت کرلو زان سلا ورطو استا دعوت قبول شو زدر نلارم او تن رخبل ترتیب برابر ساتا ککم ملمانی دی وی دی روٹی اخری وڈی را خلا. عمر رضی اللہ عنہ مبارک چبار راگے نو گورنر دا علاقی تا ورطوی تا سے روٹی خوڑلی وی نجما روٹی ندا خوڑلی ولی او یار جی روٹی تا مزرن کی گی چھ روٹی اخرم دی خبر لو سوچو گورنر دا امیر المؤمنین دے ورنی جی روٹی نخرم نو ولی نخوری وی دا سے چل دے چھ سماج دا خدای پساد قسم وی چھ تا دا سار نراغلے تر اوسا پوری دینا دا خوللے نزی سنگا اخرم ولی آغتا علم غیب ہوسا ان سما خدا معاملین بوز ورا بسوگ لوئے بیلو تلڑگی و مولانا سے خود بلا تلاڑو وہ بولا دا گورنر دا علم غیب ثابت کو تو بخدایا گوری یاد ساتھی یو کشف دے یو کرامت دے اللہ جل جلالہ کلا کلا خپل دوستانو تا یو پٹ راس کارکی دا قبر حال ورتخکار کی دا پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابو تا خود لے شوی دی قبرستان کے ورطا حال دے یو میت او دا مڑی خود لے شوی دا اللہ خوخوی چکلا اگوانی دا سے کئی اچھا کم تصور سر راگے ناغا ورطوی چی یا امیر المؤمنین زمان گورنر اسا پوری دروغ نوویلی او اسی دروغ ویلی سرنگے دروغ ویلی وی امیر المؤمنین دا خبر ہے رشتی آوا چھ دا سار نوالا تا دا ماخام پوروٹے خولر نوا
لیکن دا خبری غلط شوا چگندی اس دے خولل ندا و امیر المؤمنین ما تو عام خولل اخبلنو ما بتشلاس کاسی تروللو چه ما کلڈی و اولگولا زما دا کاسی نیم تو عام خولل شویو نو گورنر دروغ ویل عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور توہی نننا اے دو خدای بندہ تا دا خبر پکم بنا باندی کرے دا چی ما روٹی اس پوری نا دا خولل اخپل دلیل پیش کا ورطوی امیر المؤمنین کلچی مشر دا قوم رہبر دا قوم امام دا قوم رہنما دا قوم اگا دا نفس خبر امنی نو لاندی خلق طول پر نفس باندی بیا اختشی اس خبر پا کسوخ کو لے راگلا زما یقین دا دے چتانا دا خوللی زکا زمان نفس زما پا کانٹرول کے دے ما نفس زمان نفس خواہشات لب طرف تا نزی زمان نفس لان دے دے نو یا امیر المؤمنین زکا سم خورما چتا ندا خوللے کچر دا تا خوللے زمان نفس و مانا طعام غختلے دے امیر المؤمنین نستونی تا یا سشکش در آوڑے وا اغیر آواغستا او کی خود در مخی ورطوی دا روٹوی اخرى دا سی غوخ دی کل خوللے دا دا سی غوخ دی خوللے دا ورطوی امیر المؤمنین کلچ مدینه منورین تارا لے گلم ما تمور یو چیلے علال کو ما تیویل بچیا بے بکل رازی و بچیا تا عمر فاروق گورنر مقرر کرے زما یقین دادے چی تبا ٹول عمر دا نفس نمانی نو اے بچیا نن پا ملخی ٹکور کی دا سے غوخا اخرا یا امیر المؤمنین چی شام تراغلم زما شپالس میشتے و دیش رزی و شولی یا امیر المؤمنین ما گرم روٹیم خوللی ندا ما گرم روٹی خوللی ندا یا امیر المؤمنین ما دا غوخی تیکلی دلی ندا ورطوی دا خدای بندہ والے وی زما دا خدای پزاد قسم کو ما چی ما شپارس میشتی گرم روٹی او خیسته سره کړي غوښه خوړلې نه ده زه په دې خبرم قسم کوم چې یا امیر المؤمنین چې کله تا سره په دې حکومت باندې بیعت شوی دی چې ته امیر المؤمنین منصب باندې ناست دي د هغې ورځې نه نن ورځې پورې زه قسم کوم چې تا ګرمه روټۍ او غوښه خوړلې نه ده وی تا ته څه پته ولګېده وی ماله پته په دې ولګېدله چې زما نفس امر دی بالکل نو عمر فاروق پا جڑا شو او جڑل وی اید شام گورنران زما دے پر ابزل جلال قسم ہوئی چی ما یوزلی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولی دلو وسوی ورطا ونا مضبوط ای کنا چنجے اونکینو میوام سی ما میلا داسلا ورطوی ما پیغمبر علیہ السلام مبارک صرف او صرف پا جون کی یوزل چه زما دلورو داغا پریکا کی راتلا حفظ رضی اللہ تعالی عنہ نیو ملمر آغلیو او اغیت عبد الرحمن بن عوف سسترکڑی غوخ راوڑا او سردار کونین یوتی که اوچتا کڑا او دوی میں چی اوچتا اولا نو اغی پلاس کم دا سے پاتی شلا نو ناگہانا زمازہ کے دار آغلل چیزان نزدیک مود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک دا تکا مال راکی نو دیر بخی برکت تا پارا سو برکت خبر ختم شو برکت خلارو زکر زخبر لویا اللہ مہم زد مرشد و دا شیخ پا لوخی باندی سکم دا خو انس بن مالکو دا سرداری کونین مشک طول ورکو خود مشک خلا مبارک اکٹ کرے وا او چکل با انس بن مالک بیمار شو
ویل به ما ته د مشک هغه خوله راوړئ، هغه به په اوبو کې کېښوده، اوبه به یې وڅښلې، بیا به ویل الحمدلله. انس ابن مالک جوړ شو. انس ابن مالک یو ځل په سفر لاړو، بلا مزل یې کړو. مثال په طور باندې یو ورځ مکمل مزل یې کړو، فورا ویل انا لله و انا الیه راجعون. چا ورته ویل ای انس ابن مالک خیر خدای وي بس تاسې زه اوس ځم کوره پورې، بیا به سره یوځای شو په سفر کې. هغه ویل خدای بنده یو ورځ مزل دې کړی، بیا زه کور له څه شی پاتې شوی، وایي ما نه داسې سیز پاتې دی چې هغه ما سره یې زه وږی کېږم نه، چې هغه ما سره یې تږی کېږم نه، او چې هغه ما سره یې زما نظر لګي، او چې هغه ما سره یې زما نفس کنټرول کړي. یو صحابي وایي تا سره څه شی دی؟ ورته وایي هغه مشک خوله د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ده، په هغې به د محبوب مبارک شونډې مبارکې لګېدلي. نو چې زه کله وږی شم هغه شونډو سره ونیسم، الله ما ته د هغې نه غذا جوړه کړي، زما بدن برابر شي لکه چې ما ډېره ښکلې غذا خوړلي. چې کله بیمار شم داسې خوشبویي ترې راکاږم، دماغ مې په آرام شي. چې کله ما ته د تهجد سستی راشي هغه راواخلم، په سترګو یې ځان لکېدم، سترګې مې د الله د خوف او د ویرې نه او د مینې نه اوښکې روانې سمندر جوړ شي. زما سکون پاتې دی، زما د زړه آرام پاتې دی، زما د زړه قرار پاتې دی. نن خو برکت ختم دی. نن څوک ما یو ځای کې خبره کړې وه، د مولانا صاحب په بلا رد به یې کړی و. مرزا الله دې تاسو ته هدایت نصیب کړي. زما د خبرې معامله الله سره ده، ما د خدای د رضا دپاره کړې وه. د سردار کونین صلی الله علیه وسلم ذات اقدس نه قربان شم. موږ له دین مکمل راغلی الحمدلله. موږ لګیو په دې کې تحریف کو، دین مو خراب کو. نو ما آیات کریمه چې تلاوت کړو، یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. عزیزانو نن دغه مسله روانه ده، عالم د عالم پسې لګی دی. وی دا خبره تا پسې کړې ده، ما مخامخ اوریدلی. پرون مې یو ځای کې دوه جلسې وي، یو ځای بل ځای، دواړو ځای کې مې یو خبره کړې. موږ پسې چې څوک څه وایي او چا څه ویلي، موږ ټول د الله د رضا دپاره بخلي. موږ چا سره هم کینه نه ساتو، چا سره هم بغض نشته. د نصیحت څو ماته ګورې خبرې کوو، هغه دا د ړومبۍ چې مولانا صاحب ته په بل عالم باندې د کفر ټاپه مه لګوه، د هغې صحیح تحقیق وکړه. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ته د ابن ابي لیلا د خوا نه یو پیغام راغی چې د امام ابو حنیفه ابن ابي لیلا ته یو پیغام راغی د امام ابو حنیفه په نسبت باندې چې هغه دا خبره کړې ده. هغه ډېر غصه شو، ډېر زیات طبیعت خراب شو، نو څه ډېر الفاظ یې وویل. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مبارک ورغی او ورته ویل چې نه، دا چې چا څه ویلي دا د هغه نظر دی. زما نه که زما تپوس کې، نو زه د ړومبۍ د خپلې مطالعې نه اوزګار نه یم، بیا د طالبانو درس نه اوزګار نه یم، بیا د هغې نه بعد زما اذکار پراته دي مخې ته، د الله رب العالمین ذکر نه فارغه نه یم. نو ستا غیبت ته موقع چېرته میلاویږي؟ ما باندې خو الله ډېر لوی احسان کړی. الله دې په موږ ټولو وکړي چې موږ د چا عیب کتو ته اوزګار نه شو. نن موږ لګیو دا پلان کې مولانا صاحب عوام هغوی لګی دي، بله ور چا راته وښودل، دو علماو تصویر ورکړو، نو وایي دې سره تاسې څه ولیکئ که څه شی په ورکړئ چې دا ښه دی که دا ښه دی. انا لله و انا الیه راجعون. دا حال دی. دا ولې؟ دا مین وجه دا ده چې موږ ته لږ تحقیق پکار دی. یو مولانا صاحب یو خبره ګوره زه ته بیا هم کوم، دا خبره ګوره زما بیا هم ده، یو د چا شریعت موږ ته اجازه کړې ده چې د هغې تصحیح په داسې طریقې سره کېدل ګران دي او په داسې طریقې سره اسان دي. خو د هغې چې کومه خبره یې ټوله به اورې او بیا به ټوله بیانې. که چېرته د هغې د خبرې
هغه وایي چې نه دا خبره ما داسې نه ده کړې او دا چا داسې نشر کړې، نو هغه د خپلې خبرې وضاحت وکړي. بیا چې موږ ورباندې رد کړی موږ د خپلې خبرې نه واپس شو چې موږ هم خطا شوي بغیر د وضاحت او بغیر د تحقیق مو دا خبره کړې ده. نو یو دا خبره ده. یو زه خبره وکم بل مولانا صاحب زما تصحیح کوي او زه یم نه ما نه دا غلطي داسې نه ده شوې، ما داسې ویلې خدای غرض دی، او که زه داسې وم نو دا خو زما عادت دی، دا زما عقیده ده، نو بیا دا خبره خطرناکه ده. لکه